د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د اسلام پیژندل، یعنی اسلام څه ته وایي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام په بیلابیلو طریقو تعریف کړی، لکن ډیر وګړي د دې په مقصد د نه پوهېدلو له کبله د حیرانتیا سره مخامخ کیږي. حقیقت دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې مهال یو کلی امر په جزئی سره تعریف کړی او هدف یې د همدغه جز د اهمیت بیانول، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په باره کې فرمایلی دی الحج عرفه. ټولو مسلمانانو ته دا خبره جوته ده، دا خبره روښانه ده چې حج یوازې په عرفات کې ودرېدلو څخه عبارت نه دی، بلکې په عرفات کې ودرېدل اساسي او بنیادی جز د حج دی. خو له دې څخه چې کوم تعبیر شوی دی د عرفات د اهمیت د څرګندولو لپاره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې وایي الحج عرفه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دلته د عرفات د اهمیت څرګندول دي. نو څرنګه چې دا سمه نه ده او دا صحیح خبره نه ده چې موږ او تاسو وایي عرفات ټول حج دی، نو داسو هم نشو ویلی چې جز د اسلام ټول اسلام دی. داسې هم نشو ویلی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په همدې ډول تعریف کړی دی. د دغه تعریفونو څخه ځینې د زیات پوهاوي لپاره زه تاسو ته وړاندې کوم، تر څو چې موږ او تاسو اسلام وپیژنو چې اسلام څه ته وایي. الحمدلله موږ مسلمانان یو، نو را به شو اسلام به وپیژنو چې اسلام څه ته وایي. لومړی تعریف د اسلام: عن طلحة بن عبید الله یقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم وليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. رواه المسلم في كتاب الإيمان. د طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اسلام په باره کې پوښتنه وکړه چې اسلام څه ته وایي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل 5 لمنځونه دي په شپه او ورځ کې. بیا هغه سړي پوښتنه وکړه آیا نور څه فرمان شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه مګر دا چې نفلي لمنځونه وکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې اسلام د رمضان د میاشتې روژه ده. هغه سړي بیا ویلې آیا نور څه په ما شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه مګر دا چې نفلي یې ونیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته زکات بیان که. هغه سړي پوښتنه وکړه آیا بل شی په ما لازم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه مګر دا چې نفلي صدقات خیراتونه ورکړي.
نو هغه سوال کوونکی سړی چې راغلی وګرځېده او وی ویل قسم پر الله نه به په دې څه شی ور زیات کړم او نه به له دې نه څه کم کړم. رسول الله وفرمیل کامیاب شو که رښتیا یې ویلي وي، یا جنت ته داخل شو که رښتیا ویلي وي چې دا څه ما ورته بیان کړي دا یې منوستی وي. نو تاسو ګورئ قدرمنو اوریدونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام تعریف کوي په 5 منځونو سره په شپه او ورځ کې. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام تعریف کوي د رمضان په میاشت کې روجې نیولو باندې، همدارنګه په زکات باندې. خو بل تعریف هم د اسلام شته. هغه دویم تعریف هغه تعریف دی چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې رانقل کړی. فرمایي اخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال وإني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا قال بالإسلام. قلت وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كل المسلم على المسلم محرم إخواني نسيران لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا وتفارق المشركين إلى المسلمين. امام احمد رحمه الله فرمایي چې ما ته بحث بن حکیم د خپل پلار او د خپل نیکه نه خبر راکړ، یعنی روایت یې راته وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې د الله رب العزت په خاطر له تا څخه پوښتنه کوم، الله تعالی په کوم شي سره ته زموږ طرف ته رالیږلی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل په اسلام سره. نو ما بیا ورته وویلې چې د اسلام نښې کومې دي وما آیات الاسلام؟ رسول الله راته وفرمیل دا چې ووایې ځان مې الله ته سپارلی دی او نور ټول شیان مې پرېښودل او لمونځ قایم کړي، زکات ادا کړي، هر مسلمان په بل مسلمان حرام دی، یعنې د هغه آبرو او د هغه عزت دواړه ورونه او د یو بل مرسته کوونکي دي او نه قبلیږي یو عمل د مشرک وروسته له هغې چې مسلمان شوی وي تر څو چې د مشرکینو له صف څخه جلا شوی نه وي. که مشرک مسلمان هم شي نیک عملونه کوي خو بیا هم د مشرکینو په صف کې ولاړ وي د هغه عمل قبول نه دی. دا دویم تعریف د اسلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. دریم تعریف هم رسول الله د اسلام لپاره کړی. عن عمر بن الخطاب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لحضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله وفرمیل اسلام دا دی چې ګواهي ورکړې شاهدي ورکړې په دې چې پرته د الله نه بل څوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی، لمونځ قایم کړي، زکات ورکړي، د روژې مبارکې میاشتې روژې ونیسي، د وس او توان په صورت کې د بیت الله حج ادا کړي. نو په دغه تعریفونو کې قدرمنو اوریدونکو چې تر ټولو جامع دوهم تعریف دی وینو چې رسول الله ټول اسلام د دې د اجزاو په نامه یاد کړی دی تر څو د دغه اجزاو اهمیت بیان کړي. په دې دلیل چې په یو بل حدیث کې همدغه 5 اجزا د اسلام د ارکانو په نوم معرفي کړي دي، لکه په دې حدیث کې چې عبدالله بن عمر روایت کړی. رسول الله فرمایي عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه بخاري ومسلم. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله وفرمیل اسلام پر 5 ستنو ولاړ دی. ګواهي ورکول په دې چې د الله نه پرته بل څوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی، او قایمول د لمانځه، ورکول د زکات، حج کول د بیت الله او روژه نیول د میاشتې د رمضان.
نو په دې حدیث کې بیان شوي دي چې د اسلام اساس پر دغه 15 ارکانو ایښودل شوی دی چې د اسلام اساسی او بنیادی ارکان دي. اقرار په وحدانیت د الله، همدارنګه اقرار په رسالت د رسول الله، د مونځ کول، همدارنګه د زکات ورکول، د حج ادا کول او روژه نیول د رمضان په میاشت کې دا د اسلام اساسی او بنیادی ارکان دي. که په دې 15 کې یو هم څوک ونه مني هغه ته موږ مسلمان نشو ویلی. قدرمنو اوریدونکو، نور بم واورو خو د یوې دمې نه وروسته. چې ته راغلې جهالت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. چې ته راغلې جهالت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. مساګر دې په میدان کې بریالی. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو دا موږ ته معلومه شوه چې د اسلام اساسی او بنیادی ارکان 15 شیه دي. نو که څوک تصور وکړي چې اسلام یوازې همدغه ارکان دی نو کاملا هغه به خطا شوی وي. دا 15 شیان د اسلام اساسی او بنیادی ستنې دي. خو که څوک تصور وکړي چې اسلام یوازې همدغه ارکان دي نو کاملا خطا شوی به وي. او که دغه سړی وغواړي چې پر خپلې خطا باندې پوه شي نو دا به ورته کافي وي چې د الله رب العزت کلام پرانیزي او غور وکړي چې په دې کې اخلاق، اقتصاد، ټولنیز مسائل، سیاست، جګړه، سوله، خیر او شر ټول ښودل شوي دي. همدارنګه کولی شي چې د فقې له کتابونو څخه یو کتاب را خلاص کړي او وګوري چې مختلف مطالب پکې بیان شوي دي، لکه عبادات، معاملات، قضا، جهاد، میراث، نکاح او ټولې هغه د ژوند چارې چې انسان ورته ضرورت او اړتیا لري. همدارنګه د احادیثو د یو جامع کتاب په پرانستلو سره لکه بخاري په ښه توګه به ورته معلومه شي چې اسلام عقایدو، عباداتو، د اخیستلو، خرڅولو، مختلفو ژمنو او تړونونو، د سیاست اړوند احکامو، ټولني اخلاقو او داسې نورو ټولو چارو ته شامل دی. نو قدرمنو اوریدونکو، په دې اساس ویلی شو چې دا 15 شیان ټول اسلام نه دی بلکې ارکان او تهداب د اسلام دي چې د اسلام په ارکانو ورڅخه تعبیر شوی دی او داسې بنا او اساس چې د بشري ژوندانه ټول قضایه او مسائل پکې نغښتي دي. هر کله چې موږ اسلام مطالعه کوو نو وینو چې اسلام یوې منظمې او ځانګړې سیاسي برنامې لرونکی دی. په دې سیاسي برنامه کې اساسي موضوعات لکه امت، وطن، مشري، امارات، شورا، قضا، اجرایه او اداري قواوې د ځانګړې اسلامي نظر له مخې شرحه شوي دي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، د اسلام مطالعه څرګندوي چې په ټولنیزو لارو چارو او اجتماعي ارزښتونو کې ځانګړې او ممتاز تګلاره لري. اسلام د انسان د ښځې او نارینه په باره کې د کورنۍ تنظیم، اجتماعي او ټولنیز ژوند، د ټولنیزو ارزښتونو مفاهیم او د دې اړوند ټولو موضوعاتو په هکله په کامله توګه جلا او ځانګړی نظر لري. که اسلام په غور سره مطالعه کړو نو دا به راته جوته شي چې د دې اخلاقي تګلاره هم په کامل ډول مستقله او آزاده ده. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، اسلام د واضح، څرګند، کامل، هر اړخیز، لوړ، عالی او په واقعیت ولاړ اخلاقي مسلک او طریقې درلودونکی دی. داسې مسلک او تګلاره چې د انساني ژوند ټول اړخونه ډیر سپیڅلي مسیر او تر ټولو پاک اخلاقي سلوک لور ته رهنمایي کوي. همدارنګه په اسلام کې د روزنې داسې ځانګړې او ممتاز تګلاره او طریقه مومو چې که له یوې خوا د انسان دنیا ودانوي نو آخرت یې هم نه هیروي. داسې تګلاره چې پوره او کامله ده او په دې کې کمبود، کوږوالی، نیمګړتیا، افراط او تفرید په هیڅ ډول وجود نه لري.
همدارنګه قدرمنو اوریدونکو که د اسلام عسکري تګلارې ته وګورو نو د اهدافو تیاریو تجهیزاتو تمریناتو عملی کولو او تنفیذ اساساتو او ارزښتونو په لحاظ په کامله توګه مستقل او ځانګړې ده او د اقتصاد په برخه کې هم د فردي ملکیت دولتي ملکیت د ټولنیزو اقتصادي ستونزو حل د دولتونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په هکله یو ځانګړی جلا او ممتاز تګلاره وړاندې کوي په همدې ترتیب قدرمنو اوریدونکو د انساني او بشري مسائلو او قضایاو څخه داسې کومه مسئله او ستونزه نشته مګر دا چې اسلام د هغې په هکله یو ځانګړی او مستقله تګلاره لري او بشریت د ژوند په هره برخه کې د خیر او نیکمرغۍ لور ته رهبري کوي چې د دې احکامو او لارښوونو ټولګه او مجموعه د اسلام مضبوطه او هسکه ودانۍ تشکیلوي او دغه ستره ودانۍ د خپلو بنسټونو او اساساتو سره چې په احادیثو کې ترېنه د اسلام په ارکانو سره تعبیر شوی جوړه شوې ده دا هغه فهم او برداشت دی چې د ابن عمر د پورته روایت څخه یې باید ولرو او د همدې حدیث په رڼا کې کولی شو چې ټول احادیث شرح او توضیح کړو او دغه ټول مفاهیم د الله تعالی په دې وینا کې موجود دي لکه چې فرمایي ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء او دا د همغې شاهدي تیاری دی چې موږ دغه کتاب پر تا نازل کړی چې په ډاګه کاره د هر شي څرګندونکی دی همدارنګه قدرمنو اوریدونکو اسلام د خپلې هغې تشریح سره چې پورته ما تاسو ته بیان کړه همغه دین دی چې کریم رب انسانان په دې مکلف ګرځولی دي چې د دې سره سم عمل وکړي تر څو په دنیا کې هم د سوکاله او نیکمرغه ژوند خاوندان شي او آخرت هم روښانه شي خو د بشري نفس طبیعت داسې دی چې کوم بندیزونه قیود او ضوابط د ده خواهشاتو شهوتونو او آزادي کنترولوي هغه نه خوښوي سره له دې چې دغه قوانین او ضوابط د هغه په مصلحت او ښېګڼه هم وي همدا لامل دی چې کریم رب د حق په پیروانو یعنی پر هغه کسانو چې پر حق ایمان لري او احکامو ته پابند وي دا فرض کړې ده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د جهاد په وسیله ټول بشریت دې دین ته په ځان سپارلو او غاړه ایښودلو وادار او قانع کاندي ځکه د انسان طبیعت داسې دی چې کم بندیزونه او قیودات چې د هغه د نفساني خواهشاتو مخالف وي هغه نه مني خو الله رب العزت د دین پیروانو او د اسلام پیروانو ته دا حکم کړی چې تاسو امر بالمعروف کوئ او جهاد کوئ نو د امر بالمعروف او د جهاد په وسیله ټول بشریت دې ته وادار کړئ چې هغوی د اسلام مقدس دین ته غاړه کیدي او د الله رب العزت ټول احکام په ډاګه ومني نو باید چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغه هدف لپاره په کار واچول شي چې اسلام د مسلمانانو په ټولنه او ځمکه کې عملی شي او جهاد د دې لپاره چې د اسلام واکمني او حکومت د مسلمانانو د وطن د پولو څخه بهر هم ومنل شي لکه چې الله فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله ای مسلمانانو ای مؤمنانو له دې کافرانو له دې فاسدانو سره تر هغه پورې وجنګیږئ چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي همدارنګه الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه ای مؤمنانو د حق له هغو منکرانو سره وجنګیږئ له منافقینو سره ورجنګیږئ چې تاسې ته نږدې دي او باید هغوی په تاسې کې سختي ومومي نو اسلام په قدرمنو اوریدونکو موږ ته څرګند شه چې اسلام څه ته وایي خو که څوک د اسلام مقدس نیم نه مني نو باید د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر له لارې په هغوی باندې موږ اسلام ومنو او هغوی دې ته اړ باسو چې د الله رب العزت احکامو او اوامرو ته غاړه کیدي همدارنګه که څوک د اسلام
او د الله رب العزت د احکامو د اوامرو نه سرغړونه کوي باغی کیږي باید د هغو په مقابل کې جهاد وشي که هغه منافقین وي که هغه مشرکین وي که هغه کفار وي چې تل لپاره په دې هڅه کې دي چې مسلمانان وځپي او د اسلام مقدس دین ته خیانت وکړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی الاسلام 8 اسهم والصلاة سهم والزكاة سهم والصوم سهم وحج البيت سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم والجهاد سهم وقد خاب من لا سهم له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اسلام 8 برخې لري د اسلام قبلول یو سهم لمونځ بل سهم زکات بل سهم روژه بل سهم د بیت الله حج بل سهم امر په معروف یو سهم نهی عن المنکر بل سهم جهاد بل سهم نو بدمرغه او ناهیلي هغه څوک دی چې له دې نه هیڅ برخه ونه لري الله رب العزت دې موږ د دې نه نه به برخې کوي نو قدرمنو اوریدونکو دا په لنډه توګه چې په یوې خپرونه کې ما تاسو ته د اسلام مقدس دین معرفي کړ که په دې اړه زه نورې څېړنې وکړم کیدای شي چې څو خپرونې شي خو په دې به اکتفا وکړو انشاءالله په نورو خپرونو کې به د اسلام په ارکانو باندې وغږیږو نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو د شاکر عبدالعلي هلته ښادي د شاکر عبدالعلي هلته ښادي که ایمان سره اوچت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو که ایمان سره اوچت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو